أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ای پیغمبره هغه کتاب ولوله چې تا ته د وحی په واسطه درلیږل شوی دی او لمونځ قایم کړه په باوري ډول لمونځ له فحشا او ناوړو چارو څخه منع کوي او د الله یاد له دې نه هم ډېر لوی شی دی. الله پوهیږي په هغه څه چې تاسې کوئ. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. او له اهل کتابو سره بحث مکوي مگر په غوره ډول پرته له هغو خلکو چې له هغو څخه ظالمان وي او هغو ته ووایي چې مونږ ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې هم چې مونږ ته لیږل شوی دی او په هغه کتاب باندې هم چې تاسې ته لیږل شوی و. زمونږ خدای او ستاسې خدای ایکي یو دی او مونږ مسلمانان یعنی د هغه د فرمان منونکي یو. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Al meer dan 20 jaar is Innovec de expert in Vlaanderen voor kantoormeubilair. ای پیغمبره مونږ په همدې ډول تا ته کتاب نازل کړی دی. له دې کبله هغه خلک چې مونږ هغو ته مخکې کتاب ورکړی وو اوس هغوی په ده باندې ایمان راوړي او له دغو خلکو یعنې مشرکانو نه هم زیاتره په ده باندې ایمان راوړي او زمونږ له آیاتونو نه یوازې کافران منکرېږي. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ای پیغمبره تا له دې نه مخکې کوم کتاب نه لوست او نه دې په خپل لاس سره لیکه که داسې وای نو باطل پرستان په شک کې لوېدلی شول. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. په اصل کې دا روښانه نښانې دي د هغو خلکو په زړونو کې چې هغو ته علم ورکړ شوی دی او زموږ له آیاتونو څخه نه منکرېږي مګر هغه کسان چې ظالمان دي. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. دغه خلک وایي چې ولې په دغه سړي باندې د پروردګار لخوا نښانې نازلې نه شوې. وایي نښانې خو له الله سره دي او زه یوازې خبردار ورکوونکی یم په ډاګه څرګنده. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. او آیا د دوی لپاره دغه نښانه کافي نه ده چې موږ پر تا باندې کتاب نازل کړ چې دوی ته په لوستلو اورول کیږي؟ په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره رحمت او نصیحت دی چې ایمان راوړي. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ای پیغمبره وایي چې زما او ستاسې په منځ کې الله د شاهدۍ لپاره کافي دی. هغه په آسمانونو او ځمکه کې په هر څه باندې پوهیږي. کوم کسان چې باطل مني او په الله باندې کافر کیږي همغوی په زیان کې لویدونکي دي.
ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. دغه خلق لتا څخه د عذاب ژر راوستلو غوښتنه کوي. که یوه نیټه ټاکل شوې نه وای نو پر دوی به عذاب راغلی وای او یقیني ده په خپل وخت به په ناڅاپي توګه هغه راشي، په داسې حال کې چې دوی به خبره هم نه وي. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. دوی له تا څخه د عذاب ژر راوستلو غوښتنه کوي، په داسې حال کې چې دوزخ دغه کافران محاصره کړي دي او دوی ته به معلومه شي په هغه ورځ چې عذاب دوی له پاسه هم ونغاړي او له پښو لاندې نه هم، او وایي چې اوس د هغو عملونو خوند څه کوي چې تاسې کول. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ای زما مؤمنو بندگانو، زما ځمکه پراخه ده نو تاسې همدا زما بندگی وکړئ. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر ساکخ د مرګ د خوند څکونکی دی، بیا به تاسې ټولو همدا زما لوري ته راوګرځول شئ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به موږ د جنت په لوړو دنګو ماڼیو کې استوګن کړو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي، هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. څه غوره اجر دی د عمل کوونکو لپاره. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. د هغو کسانو لپاره چې هغوی صبر کړی دی او په خپل رب باندې توکل کوي. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. څومره ژوندي ساکخان دي چې خپل روزي په شا بار کړي نه ګرځي، الله هغوی ته روزي ورکوي او ستاسې روزي رسانه هم هغه دی، هغه هر څه اوري او پوهیږي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. که تل دغه خلکو نه پوښتنه وکړي چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي او لمر او سپوږمۍ چا رام کړي دي نو ارومرو به ووایي چې الله، بیا نو دوی له کوم لوري غولول کیږي؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. مغه الله دی چې له خپلو بندگانو څخه چې چاته خوښه شي روزي پراخوي او چاته چې خوښه شي تنګوي. په باوري توګه الله په هر څه پوهیدونکی دی. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. WK-deals bij Coolblue. Jij bent klaar voor het WK, maar je tv op